دا وطن بټول ګلزار وي هي ارمان دای مر بنایو پګلونو بابا تیرا پیب عبدالجلیل واخص دي اجو صاحب شیخ رحمان زوی الله دې قرباني مجاهده قبول کړي الله دې برکت ورکړي هي ارمان دای مر بنایو دا وطن بټول ګلزار وي هي ارمان دای مر بنایو پګلونو بابهاوي هي ارمان دای مر بنایو پګلونو بابهاوي هي ارمان دای مر بنایو وسړی بلور بلور وي د مرغوب دغه د پیپ سکیم پروګرام چې د تړې بند را روان دی په خیر د ولس منځ ته راغی او دغه اوس پیپ چې کومو بقایا دا 100 متره د جرمني نه حکومت کړی و او یو 100 متره شاوخوا عبدالجلیل کړی و الله تعالی دا د دعاو چې چا پکې مرسته کړي د ټولو په مال او حال کې برکت واچوي دا وطن بټول ګلزار وي هي ارمان دای مر بنایو زمونږ یو ورور چې د مرسته موږ سره 100 متره د جرمني نه کړې د پلار پسې یو صدقه کړې رب العالمین دې صدقه قبوله کړه او الله دې په هغې دنیا کې او په دې دنیا کې دې الله د په کار راولي او په هغې دنیا کې دې هغه پسې الله اجرونه او عوضونه ورسوي الله دې خوشحالیانې نصیب کړه په خندا او په مستي وي د سهار په ګل په پاخه په خندا او په مستي وي د سهار په ګل په پاخه په خندا او په مستي وي هر څنګه په سنگار وي هي ارمان دې مر بنایو په ګلونو بابهاوي هي ارمان دې مر بنایو دا وطن بټول ګلزار وي هي ارمان دې کړه چې انسانانو ته اوبه ورکړه د هغوی ضرورتونه په دې اوبو پوره کړه الله به څومره اجرونه او ثوابونه او جنت ته به په دې ولې نه داخلوي په دې شرط چې الله د عمل قبول کړه تور سنبل داسې ښکاري لکه زلفې د محبوبې تور سنبل داسې ښکاري لکه زلفې د محبوبې تور سنبل داسې ښکاري لکه زلفې د محبوبې ټول پراته پتار پتار وي هي ارمان دې مر بنایو پګلونو بابهاوي هي ارمان دې مر بنایو دا وطن بټول ګلزار وي هي ارمان دې مر بنایو پګلونو بابهاوي هي ارمان دې مر بنایو پګلونو بابهاوي هي ارمان دې مر بنایو مظلومان په خنداوي عدالت بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ یو ورور چې د مرسته موږ سره 100 متره د جرمني نه کړې د پلار پسې یو صدقه کړې رب العالمین دې صدقه قبوله کړه او الله دې په هغې دنیا کې او په دې دنیا کې دې الله د په کار راولي او په هغې دنیا کې دې هغه پسې الله اجرونه او عوضونه ورسوي الله دې خوشحالیانې نصیب کړه د ګلجلیل په نامه موږ سره مخکې 200 متره پیپ مرسته کړې او 100 متره بیا وکړه الله دې دله مزونه عوضونه ورکړه نور کوم مخکې ورونه دي الله دې خوشحاله او کامیاب ساتي آینده دپاره چې موږ سره څوک مرسته کړه هغه هم الله خوشحاله او کامیاب لري الله دې په کاروبار او په زندګۍ کې برکت واچوي هي ارمان دې مر بنایو پګلونو بابهاوي هي ارمان دې مر بنایو دا بکاله زمونږ دغه د پیپ مسله وه د ولس ټول اوبو نه بې برخې وو ډېر تکلیفونه و زنانو ته جوماتونو والا ته او د سونو والا ته نو الله به رحم وکړو
موږ سره د مسلمانانو د عزیزانو کومکونه وکړه الله دې دوه جونه ښایسته کړي او دا صدقه جاریه ده څوک ورباندې اودس وکړي څوک ورباندې لمونځ وکړي او څوک پرې وشکي بلکې انسان پرې د ټول مخلوق دپاره پیدا ده ټول مخلوق یې نه پیدا اخلي سپي مږي چرګان غویان مږي وزې ټول دې ته محتاجه دي او موږ سره زموږ یو ورور د جرمني نه صدمه چې را پیب موږ ته واخیسته الله دې دوه جونه ښایسته کړي پیب او دلیل واخیسته د حاجي صاحب شیررحمان زوی الله دې قرباني مجاهده قبول کړي الله دې پکې برکتونه واچوي ټول بنا سره یو ځای وي په ژړې مازیګر کښې الرحمن الرحیم قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله دغه د پیپ سکیم پروګرام چې د تړۍ بند را روان دی په خیر د ولس منځ ته راغی او دغه اوس پیپ چې کومو بقایا دا 100 متره د جرمني نه یو کومک کړی و او یو 100 متره شاوخوا عبدالجلیل کړی و الله تعالی دا د دواړو څه چې چا پکې مرسته کړي د ټولو په مال او حال کې برکت واچوي الله دې اجر عظیم ورکړه او په دې دنیا مو ته د الله نه خوشحالي او بدلې غواړو او په هغې دنیا آینده هم ستاسو د امداد او کومک په هیله السلام علیکم خوش آواز بند شپې وي اوره ما د غره لمن کښې خوش آواز بند شپې وي اوره ما د غره لمن کښې یو شپونکی به نستور لار وي هی ارمان دی موږ بنایو په ګلونو به بهار